د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلا او شپږمه برخه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین. اما بعد، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلا او بیان مو را روان کړی وو. څو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په غږېدلو او په خبرو کې د پیاوړې قوه په بیان کې را روان و چې هغه د ژبې مبارکې تر عنوان لاندې زموږ خبره وه. نو امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب صحیح مسلم کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ښه غږېدلو په اړه باندې خبره کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ښه غږېدلو کې نه ستړی کېدونکی قوت درلودی، لکه چې امام مسلم رحمه الله په کتاب الفتن کې د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام یو ورځ ولاړ سو، په وینا او په تقریر یې شروع وکړه تر ورځې د قیامت چې څه پیښیږي د هغو څخه یې شی نه دی پرېښی، یعنې ټول هر څه چې تر قیامته پورې پیښیږي هغه یې ټول موږ ته بیان کړ. په موږ کې چې څه ښه یاد او حافظه درلوده هغه ډیر څه یاد کړل، یعنی چا چې څه یادول هغه یې یاد کړل، او چې څه بیا ځینې هیر سول هغه ځینې هیر سول. او امام مسلم رحمه الله په کتاب الفتن کې د ابو زید رضی الله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام موږ ته د سهار لمونځ راکړی، بیا و منبر شریف ته وختی، په وینا او په تقریر یې پیل وکړ تر هغو پورې چې د ماپښین د لمانځه وخت راورسېدی. نو بیا د منبر څخه راشوه سو، موږ ته یې د ماپښین لمونځ راکړ، بیا و منبر ته وختی او په وینا او په تقریر یې پیل وکړی تر څو چې د مازدیګر د لمانځه وخت داخل سو. بیا و د منبر څخه راشوه سو، موږ ته یې د مازدیګر لمونځ راکړ، د لمانځه وروسته بیا و منبر ته وختی او په وینا یې پیل شروع کړ تر څو چې لمر ولوېدی او ماښام سو. نو حضرت ابو زید رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام چې موږ ته دا ټوله ورځ د سهاره تر ماښامه خبرې وکړې، نو موږ ته یې په دې وینا کې ټول هغه څه بیان کړل چې مخته موجود ول یا د دې وروسته پیدا کېدل، یعنی د مخلوقاتو د پیدایشه څخه بیان را شروع کړي تر ورځې د قیامته چې څه پیښېدل هغه ټول بیان کړل. حضرت ابو زید رضی الله عنه فرمایي چې په دې ورځ په موږ کې هغه څوک د ډیر علم خاوند سو چې ښه او پیاوړې حافظه یې درلودل. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک داسې تکړه او قوي قوه درلوده د غږېدلو په اړه کې. دا روایت هم امام مسلم نقل کوي. او علامه نبهاني رحمه الله په حواله د ابن عساکر رحمه الله د ابي جعفر رضی الله عنه څخه روایت کوي چې یو وخت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمسی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام سره یو ځای و چې سخت تږی سو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د اوبو غوښتنه وکړه، اوبه نه سوې پیدا، نو یې خپله ژبه مبارکه و خپل مبارک لمسي ته په خوله کې ورکړه، هغه هم تر هغو زبېښله چې ښه اوبه سو. دا روایت جامع معجزات کې نبهاني رحمه الله او تاریخ دمشق کې ابن عساکر رحمه الله نقل کړي. او علامه نبهاني او علامه برزنجي او علامه سیوطي په حواله د امام طبراني او د ابن عساکر رحمهم الله د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی فرمایي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې یو وخت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په سفر روان وو. د سفر په دوران کې د لارې په اوږدو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلو دوو لمسیانو مبارکانو حضرت سیدنا حسن او حضرت سیدنا حسین رضی الله عنهما ژړا واورېدل چې د خپلې مور بی فاطمه الزهرا رضی الله عنها سره ورسره وه. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د دوی پر طرف باندې په ډیره تیزی سره ورغلی او بیا د دوی د حال تپوس وکړ چې ولې ژاړي. د لمسیانو مور مبارک یې ورته وویل چې تږي دي، د تندې څخه ژاړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د خپلو ملګرو څخه د اوبو غوښتنه وکړه، خو یو څاڅکی اوبه نه سوې پیدا.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک و خپلې لور بیبي فاطمې رضی الله عنها ته وویل چې ته دا یو کوچنی راکړه. دا مبارک وایي چې ما چې کله دا یو ماشوم ورکړی د مبارک صلی الله علیه وسلم په خپله سینه پرې ونیوی او بیا یې خپله مبارکه ژبه په خوله کې ورکړه. هغه ماشوم هم تر هغو رودله چې ښه اوبه سو او ژړا یې ارامه سوه او هغه بل ماشوم د مخکې په شان په ژړا و. بیا یې وفرمیل ای فاطمې دا بل ماشوم هم راکړه. دا مبارکه فرمایي چې بیا مې هغه بل ماشوم هم داسې ورکړی او د مبارک یې پلا په سینه پرې ونیوی او بیا یې خپله مبارکه ژبه په خوله کې ورکړه. هغه ماشوم هم تر هغو رودله چې ښه اوبه سو. نو دواړو داسې ژړا بس کړه چې بیا مې د سفر په دوران کې د دوی ژړا نه ده اورېده او ښه ارام او بېغمه بیده سو. دا روایت جامع معجزات او شرح مولد النبوي صلی الله علیه وسلم او خصائص کبرا او طبراني او تاریخ دمشق داسې ډېر کتابونه یې نقل کړي. قاضي عیاض رحمه الله خپل کتاب شفا کې فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله د ژبې فصاحت ورکړی و. خبرې یې ډېرې بلیغې وې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ښه وینا په مقام کې د فضیلت و لوړې درجې ته رسېدلی و. د ښې وینا په میدان کې یې نرم طبیعت او پر همزولو یې لوړوالی درلودی. پوره خبرې یې کولې او خاص الفاظ قوي خبرې یې کولې او معناداره خبرې یې کولې. بې تکلیفه وینا یې وه، یعنې دا خبرې داسې په تکلیف نه سره جوړولې چې ښې خبرې بس په ډېر فکر جوړوي، بلکې بې تکلیفه یې ښې خبرې کولې او لږ خبرې به یې کولې چې په هغو کې به ډېرې معناګانې پرتې وي. خو دغه د نبي علیه صلات وسلام د خبرو ټول صفات پر هېچا پټ نه ول او د دې سره الله جل جلاله نور هم ډېر مختلف حکمتونه ورکړي ول. خاص د عربو مختلفې ژبې زده وې. د هرې قبیلې سره به یې د هغو په ژبه خبرې کولې، داسې خبرې چې د ښکلا په اعلی انداز کې به وي. او کله چې به د بهرنیو عربو سره غږېدی، خپلو نږدې صحابهو به د هغو خبرو په اړه پوښتنې ځینې کولې چې دا څنګه عربي و. دا عربي خو موږ تر اوسه نه واورېدی. دا روایت قاضي عیاض رحمه الله شفا کې نقل کوي. او زما یو بل روایت د علامه ساوي رحمه الله چې دا تفسیر لري، تفسیر ساوي د جلالین شریف شارح دی. هلته ساوي رحمه الله د یو آیات شریفه سره څه لیکنه کوي، بیا د جلالین مبارک محشا نم را نقل کوي. هغه آیات دا دی: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. خدای پاک وایي موږ هر رسول د خپل قوم په ژبه باندې وراستو. دلته د دې آیات باندې څه سوال و جواب سته، خو خالي زه هغه مهم ټکي رااخلم چې علامه ساوي رحمه الله فرمایي. د دې آیات په شرح کې دی لیکي چې بیا د جلالین مبارک محشا نم نقل کوي چې پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک ته الله ټولې ژبې ورزده کړې وې او ټولې ژبې ورښولې وې. که څه هم دا نه ده ثابته سوې چې نبی علیه صلات وسلام د چا سره په ترکي ژبه وغږېدی، خو هغه په دې خاطر چې هلته ترکي سړی نه دی ثابت سوی چې هغه په ترکي د ده سره خبرې وکړي چې دی هم ورسره وغږېږي. او که نه نو د پیغمبر علیه صلات وسلام ټولې ژبې زده وې. دغه د علامه ساوي رحمه الله خبره بیا د دې سره چې څه اړخ او څنګ وي، علامه نبهاني رحمه الله جامع معجزات کې د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو په قصه کې هلته قصه خو ډېره اوږده ده، زه هغه خپل مطلب رااخلم. سلمان فارسي رضی الله عنه خو د فارس سره راغلی دی او فارسي وایي او نبي علیه صلات وسلام بیا عربي وایي. نو د دې دوو په مابین کې ترجماني هغه یو یهودي کوله چې دغه یهودي عربي هم زده وه، فارسي هم زده وه. نو د سلمان فارسي رضی الله عنه او د نبي علیه السلام په مابین کې ترجماني کول. خو دا تاسو ته معلومه ده چې یهود د مسلمانانو سره ډېر ټکري. نو سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د نبي علیه السلام او د نبي علیه السلام د دین ستاینه او صفت وکړي، خو هغه یهودي به خبره چپه واړوله او نبي علیه السلام ته به وویل چې د سلمان فارسي ستۍ
د دین پسې بد رد وایي او ستی په ذات شریک کې خطرناکې خبرې کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر په غوسه سو او وخشمېدی، ویل آیا دغه سلمان فارسي د پارس رالیدلې موږ زیری؟ خو څنګه چې سلمان فارسي رضی الله عنه په ډېر صادق نیت باندې یا په رښتیني نیت باندې راغلی و، نو جبرائیل علیه السلام را شوه سو او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته سا په پاکه فارسي ژبه ور وښودله او ورته ویل یا رسول الله دی ستا غیبت نه کوي، دی تا پسې بد ورد نه وایي، دی ستا ستاینه او صفت کوي، ستا د دین صفت کوي، د یهودي غلط وایي، یهودي د مابین ځه وباسه تا او دی خپله سره وژغېږي. اوس خو د ستا هم فارسي زده سوه، د دم زده. نبی علیه صلات وسلام مبارک جبرائیل علیه السلام ته وویل چې ما ته خو دې فارسي را وښودله، د سلفاني فارسي رضیت عنه هم دا دی مسافر راغلی دی د لیرې ځای څخه، و ده ته بیا صاف عربي ور وښیه. نو وایي سلمان فارسي رضیت عنه ته بیا جبرائیل علیه السلام عربي ور وښود. هلته هم داسې معلومیږي لکه د نبي علیه صلات وسلام مبارک ته چې لوی خدای جل جلاله زبانونه او خبرې د مختلفو ژبو ورښولې، لکه شاعر هم په دې اړه باندې څه لیکلي دي: د خبرو له سنګاره رڼا اوري، محمد ستا پر لاره رڼا اوري صلی الله علیه وسلم. د خولې کاندي د نور ډکه پیمانه ده، د لفظونو له انواره رڼا اوري. د نړۍ ښارونه وایي مدینې ته، چې پر موږ دا ستا د ښاره رڼا اوري. ستا د هر لفظ له ګلابه وږمې راسي، د حدیثو له ګلزاره رڼا اوري. دا د پوهې له سپرلي سره تمل وي، چې د علم له بهاره رڼا اوري. د رحمت نظر درمل د درملونو، قلم مله له دې چاره له دې څاره رڼا اوري. اوس به راسو د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک د ښکلاو په عنوان کې د پیغمبر علیه السلام د ناوړو مبارک بیان ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوږې خوشبویه مبارکه ناوړې درلودې. د چا په خوله کې چې به یې ورتو کړل، نیک او ښه بزرګ انسان به ورڅخه جوړ شو. د ناوړو په برکت به یې د ډبرې څخه چینې هم راوتلې، چې په یو څا کې به یې تو کړل، د هغې څا اوبه به د مشکو تر بوی ښایسته بوی تلی، او په ټوله مدینه منوره کې به تر هغې څا خوندورې او خوږې اوبه نه وي. او که به یې کوم کوچني ته په خوله کې ورتو کړل، هغه ماشوم به تر ماښامه پورې موړ او اوبه و. ډېرو صحابو رضی الله تعالی عنهم اجمعین به دا مبارکې ناوړې د برکت لپاره پر ځانو باندې هم مښلې. علامه نبهاني رحمه الله او دا رقم علامه برزنجي او امام سویتی په حواله د ابن حجر او امام احمد او ابن ماجه او امام بهقي او ابو نعیم دوی ټول رضی الله عنهم د وائل ابن حجر رضی الله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام ته په یو سولاغه کې اوبه راوړل شوې. د صلی الله علیه وسلم څه اوبه ځینې وچښلې او یو څه د خولې مبارکې اوبه په یو څا کې واچولې. حضرت وائل رضی الله عنه وایي چې بیا به د دې څا څخه د مشکو خوشبویي راپورته کېدل. هغه چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د خولې اوبه ورلیدلې وې، په دې خاطر به بیا د دې څا څخه د مشکو خوشبویي راوتله. او علامه نبهاني او برزنجي رحمه الله په حواله د ابو نعیم د حضرت انس رضی الله عنه څخه نقل کوي چې دی فرمایي پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې په څا کې تو کړل، بیا د دې څا اوبه د ټولې مدینې منورې تر اوبو خوږې وې. او امام سویتی رحمه الله او علامه برزنجي رحمه الله او علامه نبهاني او امام بهقي او ابو نعیم د رزینه رضی الله تعالی عنها، دغه رزینه د پیغمبر اسلام آزاده سوې مینځه وه. دوی ټول د دغه رزینه رضی الله تعالی عنها څخه روایت نقل کوي چې دا مبارکه فرمایي چې د محرم الحرام په میاشت د میاشتې په 10 تاریخ به پیغمبر اسلام
زما رضعي اولاد یعنی زما د تیرودلو اولاد او د خپل لور فاطمه رضی الله عنها رضی اولاد به راوغشتل او بیا به د ټولو ماشومانو په خلو کې ورتو کړل. بیا به د کوچنیانو و مندو ته وویل چې تر ماښامه پورې ماشومانو ته تی مه ورکوئ. حضرت زینه رضی الله عنها مبارکه فرمایي چې ټوله ورځ به ماشومانو د پیغمبر اسلام په ناوړو مبارکو باندې گزاره کوله او په ماړه به ول. دا روایت خصائص کبرا کې او په شرح مولد النبوي صلی الله علیه وسلم او جامع معجزات او دلائل النبوه کې ذکر شوی. او امام سیوطی رحمه الله او علامه برزنجی رحمه الله او دا رقم نبهانی رحمه الله په حواله د امام طبرانی د عمیره بنت مسعود رضی الله تعالی عنها څخه نقل کوي چې دا مبارکه فرمایي وایي موږ 15 خویندې وو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د بیعت دپاره ورغلو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وچې غوښې خوړلې. بیا یې موږ ته د خپلې خولې مبارکې ژول سوې ګوله یو څه راکړه. کله چې موږ هغه نبوي ګوله وخوړله بیا تر مرګه پورې زموږ د خولو ناوړو بې خونده بوی نه دی کړل. یعنی کله کله د انسان د خوب راکښېني یا ډېر وخت خوراک نه وکړي دا خولې څه داسې سوړ بوی ځي. خو دا مبارکه وایي چې موږ د نبي علیه صلات وسلام مبارک د خولې ګوله چې کله وخوړله بیا مو تر مرګه پورې د خولې بې خونده بوی نه دی کړلی. او امام سیوطی رحمه الله او دا رقم نبهانی رحمه الله او امام طبرانی د ابي امامه رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام ته یو داسې ښځه راغله چې ډېره بد زبانه بد اخلاقه. پیغمبر علیه السلام د داسې غوښو په خوړلو باندې بوخت و چې په لمر باندې وچې سوي وې. هغه ښځې و پیغمبر علیه السلام ته وویل چې یو څه خواړه نه راکړې. پیغمبر علیه السلام د خپل مخ مبارک د خوړو څخه یو څه ورته ونیول. خو هغه ښځې وویل چې نه ستا د خولې مبارکې څخه څه راکړه. پیغمبر علیه السلام چې کله د خپلې خولې مبارکې ګوله ورکړه او هغه ښځې وخوړل. حضرت ابي امامه رضی الله عنه مبارک فرمایي چې د دې ګولې په برکت د هغه ښځې بد زباني او بد اخلاقي ټوله ورکه سوه او ښایسته خوش اخلاقه ښځه بیا ځینې جوړه سوه. دا روایت هم خصائص کبرا او جامع ترمذي او طبراني نقل کوي. او امام سیوطی رحمه الله او دا رقم نبهانی رحمه الله او بهقی رحمه الله د حضرت محمد ابن ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه څخه روایت نقل کوي چې دی فرمایي چې زما پلار حضرت ثابت د خپلې ښځې جمیله بنت عبدالله ابن ابی سره خوله وکړه. خوله په اسلام کې ودې ته ویل کېږي چې یو ښځه د خپل خاوند څخه په خپله خوله او په رضا طلاق غواړي. خاوند هم د طلاق ورکولو په عوض کې مال او پیسې ورڅخه غواړي. نو محمد ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي چې کله زما پلار حضرت ثابت د خپلې ښځې جمیلې سره د نکاح پرېکون وکړ او په دې وخت کې دغه جمیله په دغه حضرت محمد ابن ثابت باندې حامله وه. کله چې محمد ابن ثابت پیدا سو نو بیا د خپل کیسه کوي چې د زما مور جمیلې قسم وکړي چې زه والله که د ثابت وزوی ته شیدې او تی ورکړم. پیغمبر اسلام خبر سو چې زما لوی جلیل القدر صحابي ثابت ابن قیس د هغه زوی پیدا سوی دی خو ښځه یې تی نه ورکوي او ماشوم یې وږی دی. نو پیغمبر اسلام و حضرت ثابت رضی الله عنه ته وویل چې ورسه زوی دې راوله. کله چې دا ماشوم و پیغمبر اسلام ته راوړل سو نو پیغمبر اسلام د دې ماشوم په خوله کې ورتو کړل او بیا یې خپل جلیل القدر صحابي حضرت ثابت رضی الله عنه ته وویل چې ته خپل ماشوم ګرځوه و ده ته لوی خدای جل جلاله رزق ورکوي. حضرت ثابت رضی الله عنه فرمایي چې ما اوله ورځ او دا رقم دویمه ورځ او دا رقم دریمه ورځ خپل ماشوم زوی و پیغمبر اسلام ته راوړی. یعنی د دې دپاره چې بس د مړېدلو پر ځای د پیغمبر اسلام ناوړې مبارکې په خوله کې ورولوي شي. نو په دریمه ورځ کې چې رالم د عربو یوه ښځه مې ولیدله چې د ثابت ابن قیس پوښتنه یې کوله. حضرت ثابت فرمایي چې ما ورته وویل چې څه پکوې؟ حضرت ثابت څه پکوې؟ وایي دې ښځې راته وویل چې ما تېره شپه په خوب کې ولیدل چې زه د حضرت ثابت و محمد نامې زوی ته تی او شیدې ورکوم. حضرت ثابت وایي
چې بیا مې خپل ماشوم زوی محمد رضی الله عنه هغه ښځې ته حواله کوي، خو دا 3 ورځې یې د پیغمبر اسلام په ناوړو مبارکو باندې ګزاره کوله، او 3 ورځې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په ناوړو باندې موړو او هم په اوبو. دا روایت هم خصائص کبرا او جامع معجزات دلایل نبوه او داسې نور کتابونه نقل کوي. او شیخ محمود المصری رحمه الله او داسې نور د سیرت کتابونه د صلح د حدیبیې تر عنوان لاندې ذکر کوي چې کله عروه ابن مسعود الثقفي دا په دا وخت کې د صلح د حدیبیې کې د عروه ابن مسعود ثقفي ایمان لا نه دی راوړی، خو بیا په وروسته کې بیا ایمان راوړي. په دا وخت کې دی د حدیبیې په کال باندې چې دا د حدیبیې د صلح پوره قصه هلته زموږ د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم په برخو کې پوره اورېدلی سي. نو دغه عروه ابن مسعود الثقفي دا د قریشو د طرفه یو قاصد یو استازي په توګه راغلی دی او د نبی علیه الصلاة والسلام سره خبرې کوي، خو د خبرو سره سره د ده په نظر کې دا هم دي چې نبی علیه الصلاة والسلام او لشکر او معلومات او حالات او حال احوال هم راوړي او شاوخوا نظر مزر هم وکړي. نو کله چې عروه ابن مسعود الثقفي د قریشو د طرفه د قاصد په توګه و پیغمبر اسلام ته رالی او بیا د پیغمبر اسلام سره خبرې اترې وکړې، په دې وخت کې د لمانځه وخت شو. حضرت بلال حبشي رضی الله عنه اذان نارې کړ او پیغمبر اسلام ته د اوداسه اوبه راوړل شوې. عروه ابن مسعود و پیغمبر اسلام ته ګوري، یعنې د عروه ابن مسعود خو نوره خبره خلاصه د مجلس یې پوره سو، خو د لیې خالي ناست دی ګوري د نبي اسلام او د اصحاب کرامو و شان و ګزاري او د دې نظم و ترتیب ته ګوري او هغه حال ټولوي. نو عروه ابن مسعود و پیغمبر اسلام ته ګوري، پیغمبر اسلام چې اودس شروع کوي، کله چې به یې ناوړې مبارکې توکې نو هغه به هم صحابه په لاسو کې سره واخیستلې او په ځانو پرې به موښلې، او د پیغمبر اسلام چې به اودس کوي هغه د اوداسه اوبه به هم صحابه کرامو په لاسو کې سره اخیستې او په بدنو پورې به د برکت دپاره موښلې. د نبي علیه صلات وسلام نه د خولې ناوړې مځکې ته صحابه پرېښوې نه اوبه مځکې ته پرېښوې، ټولې سره اخیستلې او په ځانو باندې موښلې. کله چې عروه ابن مسعود الثقفي دا حالات ولیدل او بیا و قریشو ته ورغلی، نو هغوی ته یې وویل چې قسم په الله چې ما د کسرا باچي او پوځ لیدلی دی او هم مې د قیصر باچي او پوځ لیدلی دی او هم مې د نجاشي باچي او پوځ لیدلی دی. یعنې زه پر ډېرو ملکو ګرځېدلی یم، د ډېرو ملکو د باچهانو سره مې لیدلي او د هغوی لښکرې مې لیدلي دي، پوځیان مې لیدلي. خو قسم په الله جل جلاله چې د هیڅ باچا مې داسې فوج نه دی لیدلی لکه د پیغمبر علیه السلام فوج، ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګرو او فوجیانو د ده صلی الله علیه وسلم داسې قدر کوي او داسې مینه یې ورسره لرل چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ناوړې یې لا مځکې ته نه پرېښولې، بلکې په لاسو کې به یې سره اخیستلې او په ځانو پورې به موښلې. او د پیغمبر علیه السلام د اوداسو پر اوبو یې داسې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه، تا به ویل چې یو بل به سره ووژني، چې دغه د اوداسه اوبه یې هم اخیستلې او په ځانو پورې موښلې. عروه ابن مسعود الثقفي خبره پسې زیاتوي او وایي که به پیغمبر اسلام خبرې کولې ملګرو به یې غوږ ورته نیولی وي، او که به د یو کار امر ورته وکړي ډېر ژر به یې عملي کوئ، او د ډېره قدره به یې ملګرو په رډو او په شخو سترګو باندې نه ورته کتل. دا روایت سیرت الرسول صلی الله علیه وسلم کتاب کې شیخ محمود المصری چې دا د مصر یو عالم دی ښایسته سیرت یې لیکلی دی، څوک چې د عربي سره شناخت لري ډېر په زړه پورې دي، او داسې نور کتابونه یې هم را نقل کوي. او امام بخاري رحمه الله په باب غزوة الحدیبیه کې د حضرت برا ابن عازب رضی الله عنه څخه روایت نقل کوي چې دی فرمایي وایي موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره 1400 کسان په حدیبیه کې ملګري وو، چې حدیبیه دا د یو څا نوم دی چې و حرم شریف ته نږدې دی. حضرت برا رضی الله عنه وایي چې موږ د دې څا اوبه ټولې راوکښې، یو څاڅکی مو نه دي پرېښي. کله چې پیغمبر علیه السلام ته دا خبر ورسېدی چې دا د حدیبیه کې چې کومه څا ده هغه څا ټوله خالي سوې ده، اوبه نشته، او دلته لښکر 1400 کسان دي، هغه د تندې سره مخ دي،
نو پیغمبر اسلام رالی او د څا پر غاړه باندې کښېنستی او بیا یې په یو لوښي کې اوبه راوغوښتې او په هغو یې اودس وکړي او بیا یې په خوله مبارکه اوبه وګرځولې او په هغه لوښي کې یې واچولې او بیا یې دعا وکړه او هغه اوبه یې وڅا ته ور واچولې. حضرت برا رضی الله عنه وایي چې لږ وخت وروسته په څا کې دونه اوبه را پیدا سوې چې موږ ټول لښکر 1400 کسان هم اوبه سو او هم حیوانات ټول اوبه سول. دا روایت د سیرت ډېرو کتابو راوړی دی خو په ځانګړې توګه شیخ محمود المصري رحمه الله راوړی دی په سیرت رسول صلی الله علیه وسلم کې او دا رقم صحیح بخاري. محترم اوریدونکو څنګه چې زموږ وخت پای ته رسیږي پاته برخه او پاته بیان د پیغمبري ښکلاو به په راروانو حصو کې واوري ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.